عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها ما لك ومن أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: زه اولنې هغه څوک یم چې د جنت دروازه به زه کولاوم، خو زه به یو زنانه ومومم چې هغه د جنت ته د مانه مخکې وألی کوي. نو زه ترې پوښتنه وکړم چې تا څه عمل کړی دی او ته څوک یې؟ تا څه عمل کړی چې جنت ته دومره رامخکې شوی یې؟ هغه وفرمایي چې زما یتیمانان بچیانو. ما وویل که زه واده وکړم دا یتیمانان ضایع کېږي، ما د دې یتیمانانو د حفاظت دپاره واده ونه کړو، د دوی خدمت ته مې ځان وقف کړ. یعنی د یتیم خدمت کول او د یتیم په سر لاس راښکل او د هغوی سره مینه او محبت کول او د هغوی د وجې نه د دنیا یو کار، یو شهوت، یو مذهب پرېښودل د جنت ته د جلتۍ او جنت ته د مخکې والي سبب دی.